سلامونه خوږو لیدونکو، نن درته په زړه پورې داستان لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. وایي چې یو سړي د غوښې یوه ټوټه واخیسته او په لاره روانو چې د لمانځه لپاره اذان وشو. سړی جومات ته له غوښې سره ننوت او څنګ ته یې کېښوده. له لمانځه څخه چې فارغ شو، غوښه یې راواخیسته او د کور په لور روان شو. میرمنې یې غوښه واخیسته چې د ماښام خواړه ځینې تیار کړي. په کټوه کې یې واچوله او د یو څه مهال لپاره یې پرېښوده چې د دې په ګمان نوره پخه شوې ده. ورته راستنه شوه چې ویې کتله نو داسې خامه وه لکه بیخي چې په اور نه وي ایښی او اور ورته ورنږدې شوی هم نه وي. نو خاوند یې له دې پیښې خبر کړ، کومې پیښې چې دا سخته حیرانه کړې وه. خاوند ته یې ور په یاد شول چې دا غوښه یې جومات ته ننه ایستې وه. نو وویرېده چې دا یې کومه تېروتنه نه وي کړې. نو د جومات امام ته ورغی چې په دې پیښه کې یې خبر کړي. امام ورته یوه شایسته معقوله وویله چې د دې سړي په اند کې هم نه وه. ورته ویې ویل، پرون مې په لمانځه کې دا دعا کړې وه چې دې جومات ته هر څوک راننوځي په اور دې ونه سوځي. نو خوشبختي او مبارکي د هغه چا لره چې پرون یې همدغه لمونځ په دغه جومات کې له دغه امام سره یو ځای کړی و.